شروع شو یک صبح کلی بگیر. السلام علیکم اوریدونکو تاسو یو وخت ګورئ چې موږ د ناران او کاغان په یو داسې وادي کې حاضر یو چې دا ډېره جادوګره وادي ده او دې کې چې تاسو وګورئ نو دا ملکه پربت دی. ملکه پربت وختي چې موږ کله په رڼا کې راتلو نو هغه ډېره زیاته صفا ښکارېده دی، یعنی د نور د شغلو د رڼا د وجې نه ډېر ښکلې یو سلور غوندې هغې برایټنس ورکولو په هغې باندې نور په دې وریځو کې خو چې کله پرې نور ولګي ډېر ښکلې ویو ورکوي. لاندې ناران جیل سیف الملوک چې کوم یادېږي ډېر مشهور جیل چې کوم دی هغه د دې ځای نه چې کوم دی 14 کیلومیټر لاندې دی. د دې اونچایي د هغې نه ډېره زیاته ده. د هغې نه په راتلو کې ډېره اسان لاره خو زه یم نه ده، په مضبوط زړه پکار دی چې تاسو راځئ خو د زمري غوندې زړه به پیدا کوئ او غټه حوصله پکار ده که تاسو پیدل راځئ او که په آسونو راځئ. نور په اړه کې به څه قسم یاره نه ده را اوس څه پکار چې زه به دې ځای نه پروزم، ګنې همت به مې بایللي او پر شا به پروت یې. داسې به وګورو دې خوا که مونږ وګورو نو دا مخامخ چې دا کوم غر ښکاري دا وره چې کومه پرته ده دې ور نه بیک سایډ چې کومه ده هغه آنسو جیل چې کوم دی مشهور جیل دی او ډېره په سخته باندې به تاسو د جیل سیف الملوک نه 14 کیلومیټر دی آنسو جیل طرف ته راخیږي خو هغې ته راختل هم ډېر لویړه غواړي ځکه چې په هغې کې لاره کې لږه غوندې وره پرته ده، لږ ګلیشیرز دي چې هغه تاسو په هغې باندې خیږئ نو پته به درته ولګي چې د څو پخېږي. هغه خوا چې بیا کله وخیږي نو ساعت کې وریځ راوخیږي، ساعت کې نور شي او آنسو جیل چې کوم دی هغې ته کوزېږي نو هغه یو بیل غوندې خوند دی او بیل غوندې ویو دی او هغه کله د وریځو د دې دون د وجې نه هغه پټ شي او ساعت کې ښکاره کړي، ساعت کې پټ شي. ډېر مشهور هغه دی چې کله هم راځئ نو بلکل آنسو جیل سیف الملوک سره سره به آنسو جیل تاسو خامخا ګورئ. ملکه پربت چې ډېره مشهور چوټي یادېږي هغې د سر یعنی چې اوسه پورې هغې سر ته رسېدلي نه دي څوک، هغه لکه د ماونټ ایورس او کیټو په شانتې هغه اوسه پورې چا سر کړې نه ده. ډېره خطرناکه چوټي ده، ډېره مشهوره چوټي د ملکه پربت په نوم باندې چې یادېږي. انشاءالله چې کله هم راځئ نو ملکه پربت سره به آنسو جیل هم ګورئ. مننه.